والسلام او فرمایل چې کله یو انسان مړ شي وفات شي نو الله تبارک وتعالى فرشتو ته حکم فرمایي اے فرشتو تاسو لاړ شي او وګورئ د ځمکې متعلق معلومات مال راوړئ د رزلټ مال راوړئ د ځمکې نه چې د متعلق خلک کومې خبرې کوي نو که د دې مړ صفات په ځمکه کې بیان نشي خلک وایي ښه سړی و ډېر د الله جلاله عبادت یې کوي منځګزاره و ښه سړی و هر څوک یې په شو یادوي نو فرشتې وایي الله ټول خلک یې په شو یادوي الله تبارک وتعالی فرمایي وایي چې زما بندگان ورسره راضي دي نو زه ترې رضا یم چې زما بندگان ورسره راضي دي نو زه ترې رضا یم دوی د ګواهان شي په دې خبره باندې چې ما د جنت ته داخل کړی او مغفرت مو ورته نصیب کړی دا زما ګواهان شي په دې خبره چې دا نیک سړی ده او چې کله یو بد سړی مړ شي نو فرشتو ته الله جل جلاله فرمایي د ده رزلټ مال راوړئ نو چې ټول عمر دې بد کړی وي نو بیا به تاسو خلک په شو یاد کړي نه چېرته به یې په شو یاد کړي چې هر سړی په دنیا کې ورستنګ وي نو کوم سړی به ستا صفت بیان کړي نو فرشتې وایي الله په ځمکه کې تمام بندګان وایي چې ډېر ناکاره سړی ده او ډېر زیات ترې نتنګ دي او ټولو خلکو په بدو یادوي نو الله تبارک وتعالی فرمایي اے فرشتو چې زما بندګان ترې خفه دي نو د دوی په خوله نو دوی د ګواهان شي زه د دوی په خوله باندې فیصله کوم چې د دې کس لپاره ما جهنم واجب کړی